الله د غوره نومونو مستحق دی. هغه په همغه غوره نومونو سره وبلی او هغه خلک پرېږدي چې د هغه د نوم په ایښودلو کې له رښتینولۍ نه منحرف کیږي. څه چې هغوی سرته رسوي د هغه بدله به ومومي. زمونږ په مخلوق کې یوه ډله داسې هم وه چې بیخي له حق سره سمه لارښوونه او له حق سره سم عدالت کوي. پاتې شوله هغه خلک چې زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي، نو هغوی به مونږ په تدریجي ډول په داسې شان له تباهۍ سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدر هم نه وي. زه هغو ته مهلت ورکوم. زما پټ تدبیر هیڅ ماتېدونکی نه دی. او آیا دې خلکو هیڅکله فکر نه دی کړی د دوی په ملګري کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته؟ هغه خو یو خبرونکی دی چې له بد عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په ښکاره څرګنده اخطار ورکوي. آیا دې خلکو د اسمان او ځمکې په انتظام باندې هیڅکله غور نه دی کړی او د خدای له هستونو څخه یې هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی؟ او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې ښایي د ژوند د دې مهلت د پوره کېدو وخت رانږدې شوی وي؟ ښه نو د پیغمبر له دې اخطار نه وروسته بله څه ډول خبره داسې کیدی شي چې پر هغې باندې دوی ایمان راوړي؟ څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅوک لارښود نشته او الله دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهند پرېږدي. دوی له تا څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلیږي. ووایه د هغه معلومات زما رب ته دی. هغه به په خپل وخت همغه راڅرګند کړي. په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي. هغه به پر تاسې باندې ناڅاپي راشي. دوی د هغه په باب له تاسې څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې. ووایه د هغه معلومات خو یوازې الله ته دی، خو زیاتره خلک له دې حقیقت نه ناخبره دي. ای محمد دوی ته ووایه چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم. همغه الله چې څه غواړي هغه کیږي. او که زه په غیب عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅکله څه زیان نه ورسېدلی. زه خو صرف یو خبرونکی او زیری کوونکی یم د هغو خلکو لپاره چې زما خبره مني. هغه همغه الله دی چې تاسې له یو نفس څخه پیدا کړئ او د همغه له جنس نه یې د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي. بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه وګرځېده راوګرځېده. نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې که تا مونږ ته ښه غوندې زوی راکړ نو مونږ به ستا شکر ویستونکي اوسو. خو کله چې الله هغوی ته یو صحیح روغ رمټ زوی ورکړ نو هغو د هغه په دې بخشش او پیرزوینه کې نور له هغه سره شریک وانګیرل. الله له هغو مشرکانه خبرو څخه ډېر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې کوي. څومره ناپوهه دي دا خلک چې هغه له خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې په خپله پیدا کول کیږي. دا شریکان نه له هغو سره مرسته کولی شي او نه له خپل ځان سره د مرستې وس لري. که تاسې هغوی ته د سمې لارې په لور د راتګ بلنه ورکړئ نو هغوی به په تاسې پسې را نشي. که تاسې هغوی ته غږ وکړئ او که چوپ اوسئ په دواړو صورتونو کې ستاسې لپاره همدا یو شان دي. تاسې چې له خدایه پرته کومو ته بلنه ورکوئ هغوی خو صرف بندگان دي لکه څنګه چې تاسې بندگان یاست. له هغو نه دعاګانې وغواړئ. وګورئ دوی د ستاسې د دعاګانو ځواب درکړي که د دوی په باب ستاسې انګیرنې صحیح وي. آیا دوی پښې لري چې ورباندې لاړ شي؟ آیا دوی لاسونه لري چې په هغو سره ونیسي؟ آیا دوی سترګې لري چې په هغو سره وویني؟ آیا دوی غوږونه لري چې په هغو سره واوري؟ ای محمده دوی ته ووایه چې خپل انګیرلي شریکان راوبلئ. بیا تاسې ټول لاس یو کړئ زما پر خلاف دسیسې جوړې کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. زما ملاتړ او مرستندوی هغه خدای دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د ښو خلکو ملاتړ کوي.
د دې پر خلاف چې له خدایه پرته کومو ته بلنه ورکوي هغوی نه له تاسې سره مرسته کولی شي او نه د دې وړ دي چې له خپل ځان سره مرسته وکړي او که ته ای پیغمبره هغوی هدایت ته راوبولې نو نه اوري او ته یې وینې چې درته ګوري خو دوی څه نه ویني ای پیغمبره د نرمۍ او تېرېدنې لاره غوره کړه د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو څخه مخ واړوه که کله د شیطان ولمسوي نو د الله پناه وغواړه هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وي چې که کله د شیطان له اغېزې نه ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړنلاره کومه یوه ده پاتې شول د شیطانانو ورونه نو هغوی په خپله کږه لاره راکاږي او د هغوی په منحرف کولو کې هیڅ کمی نه کوي ای پیغمبره کله چې ته دې خلکو ته کومه نښانه یعنې معجزه وړاندې نه کړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نښانه ولې غوره نه کړه دوی ته ووایه زه خو صرف د هغې وحې پیروي کوم کوم چې زما رب ماته رالیږلې ده دا ستاسې د رب له لوري د بصیرت روښنایي او لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو لپاره چې وی مني کله چې ستاسې په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ ښایي چې پر تاسې باندې هم رحم وشي ای پیغمبره خپل رب سهار او ماښام په زړه کې له زارۍ او ویرې سره او په ژبه او ورو آواز سره یادوه ته له دې خلکو څخه مه کېږه چې په غفلت کې لویدلي دي کومې پرښتې چې ستا د رب په وړاندې د نږدېوالي مرتبه لري هغوی یې هېڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده ټیټوي